أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن مسح كچیر مسک ادم ویني عن رأس الجرح د سر څخه د ټپ بقطنة په پنبو سره ثم خرج بیا راووته فمسح بیا مسک ثم بیا راووته او ثم بیا مسک له درکم یعنی د ټپ پر زخم باندې وینه راپورته سول دغه وینه په پنبو باندې پورته کړي یعنی په ویز ویټل په مسکل په پنبو پورته سي او هغه ځای ته نه واوښتل چې هغه پاک ځای دی چې حکم د پاکي پر مشرت دی هغه ځای ته دا وینه نه واوښتل د په پنبو پورته کړ او القا یا واچول تراب خاورې پر د زخم باندې یا خاورې علیه پر دې باندې واچول ينظر ودي ګوري ان کان کچیر وی به حال په داس حال سره وی لو ترکه کچیر دی دا پریږ دی یعنی پر دغه له پریښول لساله و بهیږي کچیر د پر دغه ال پریښول د دغه ال سربېره بیا هم د چش کیږي بهیږي نو نه قزماتیږي او داسې ګوره چې دا خاورې پر واچول هم یا په د پنبو پورته کې د دې بعد بیا وبېدي نو په دغه باندې کچیر به دلې او داسې ماتیږي ویلا کچیر نه پلا بیا نه ماتیږي ولو القا کچیر توی کې البزاق ناړي ناوړي توکاړي دی جلا جلا نماندي و فی البزاق په ناړو کې د منویني وي چا ناړي توی کې پدا کې ویني ولې وین کان کچیر وو البزاق ناړي غالبا ډیر وي کچیر ناړي پر دا وینو باندې ډیر ولې پلا وزو او داس نه سړي ناړي توکلې پس پدې کې ویني ولې دا جړي ولې کچیر او ناړي پر ډیر ولې هغه ویني لږ واس جړواله لږ ولو نو پلا وزو او داس نست علی پر دې باندې او داس نست وین کان کچیر وو ادم ویني غالبا ډیر وي وینه ډیره و فعلی پر د باندې الوضو او دستي کوینه ډیره و یعنی ناړه تکستره کړی بیا او داس پر د باندې ستا او داس ماتي وینه استوا کچیر سره برابر وي کچیر دا وینه او ناړي سره برابر وي و اندازه ولې یتوازو او داس تازه کی احتیاطا د وجه د احتیاط لپاره دی او داس تازه کی ګور او داس کپرستا کنه د خدای احتیاط لپاره دا پکار ده چې دی او داس تازه کی ولو عز کچیر وجه وی شان یو شی پر اول دی علی پر د باندې اثر الدم اثر د وینو پر ول دی شی د جوړوي بس په دغه حالات کې د وینو اثر ول دی په دغه شی کې فلوزو او داس نست علی پر د باندې وقال ویل دی بعض المشایخ بعضی علماء ویل دی ينبغي مناسبه د اندا یزع چکشیر د کومه لستونی پر د ځای باندې او اسباع یا ګوت یا د لستونی کشیر د پر د خلو پر د ځای باندې چې دا وینه کړی دی د ګوت پر کشیر دی په ذلک المکان پر د ځای باندې ان وجد الدم کچیر وینه پیدا کړي یعنی سرواله پیدا کی وینه ښکارا سو په دې کې نه قزمات ویلا کچیر نه په لا بیا نه ماتیږي په دې باندې ګور د خوراک کوي په د خوراک کې وینه ښکارا سو د لستونی یا د ګوت د پر کشیر دی کچیر پر هغه باندې د وینې اثر راووتی نو او داسې مات او داسې تازه او کچیر نه پراووتی بیا نه دی مات وعن محمد د امام محمد صاحب انه قال ویل دی الشيخ سپنجري اذا كان كثير في عينيه پسترګو کې د رمد درد ول د سپنجر پسترګو کې درد ول ويسيل بيدل الدموع وشک من هذا ديسه د دسترګو سه وشک بيدل امره ز امر کوما امام محمد سوي بالوضوء په داس سره دی لوقت د پاره د وقت کل صلات د المانزه د حال مانزه د وخت د پاره زده په داس باندې امر کوم چې د داس وکي ولی ان زچيم اخاف بيرجم ان دا يكون ويبه ما هغه يسيل چې بيجي عنه د دسه د سترګو سره چش بهيږي سديدان دا بجړي او بي دا بوش کې نه ولې د پستر کې هغه نه جوړي د رحمت نه جوړي پکښه نو داغه په واجب باندې امکان لري چې دا جړي او بس کې جړي او بس خو دا سمات نو په يكون سو صاحب العذر نو دا خاوند د عذر جوړ سو او په الفتاوی په فتاوا کې وایي الغرب دانه في العين پسترګه کې په منزله په منزلات الجرح د ټپ کله چا پسترګه کې دانه دا د لکه ټپ او زخم دا رقم دي الذي هغه زخم لا يرقى او چې نه جوړيږي د مثال دي و ما غيسل چې بيج منه د دې په ودا چې د نجس مرداري ده ول د پستر کې دانه د داغه کم شی را بيج د دې لکه زخم چې نه جوړي داغه سوینه بيج د هم دغه د دې چې بيج هغه نجاست دي و اما صاحب الجرح اخاوند جرح چې دی د ټپ چې دی د زخم چې دی الذي غلا يرقاو چې نه جوړيږي ک ناسور لکه ناسور قسم نه جوړي ده چې دغه نه جوړي د زموږ خلک ډیر وایي چې ناسور یادي دغه ناسور چې دی دا نه جوړي ده چې نه جوړي دونکو ده او اصطلاح البته نه سړی در نس لوي درنس اله سوي دا چې نه بندي ژغه یعنی داس الهوي چې د بندولای نشي دا یو او انفلاح الريح یا د چا بادونه جاری وي د خپل باد نشي ټنګولای در مقاده چې کم باد راوځي دغه باد ټنګولای نشي دغه تر روان وي دا ومن هغه څوک به هیڅ په د سره سلسل بولی یعنی د دسه بولی څڅیږي بولی نشي بندولای بولی ټنګولای نشي دا رقم نه جوړیسته او الاستحاضه یا مرزمنه شزه هغه شزه چې د دې نه جوړی نه ختمیږي د میاشتانه نه جوړی نه یعنی دې ته د نه جوړی چې همیشه د دغه د دې نه جوړی وي د استحاضه وي دغه چې دی ومن هغه څوک به چې په د
اللعاب دائم همیشه د چا پز وینیږي د چا پز وینیږي دا پز خو د نه جوړ دغه ناس ویني راتوسي دغه کسان چې دي یتوزعون او داس به تازه کې لوخت د پاره د وخت کل صلات د المنځ کدا هر یو چې درته یاد سو د هر یو دغه معذور بلل کیږي چې هر وخت داخل سول چې وسهار رالی د سهار د پاره به داس تازه کې چې بیا ماپشن رالی د ماپشن د پاره به داس تازه کې چې مازګر وخت رالی چې دا وخت وته د مازګر وخت رالی بیا به دغه د پاره داس تازه کې نو د هر وخت د پاره به د چیش کې او داس به تازه کې فیصلون بیا بل منځ کې بذلک الوضوء په دیو د اساس سره په وخت په وخت کې ماشاء او چې خوشي من الفرایض د پرس او نوافل د نفلس ګوره یو سړی دی دغه مرزونه ورسره دي دغه عذرونه ورسره دي د او داس خو چې دی په وخت رادو سره ما تیر چې وخت تیر سو بس او داس تیر سو او داس ختم سو بیا بل او داس تازه کی کچیر دغه سړی راولار شو چې دا بول جنتویږي یا دا بادونه جاری یا دغه درنسی لای دا په کاسته باندې ولار چې او د سمات ځای حالت خپل او د سمات کې خپل باد پرې کې یعنی هغه باد چې په خپل اله دی روان دي په هغه باندې خو او داس د نه ماتیږي ولی خدای د وخت لپاره او داس تسکیدي معذور بلل کیږي او هغه باد چې د په کاسته وکي په دا باندې بیا د داس مات بیا په بل او داس تاسو کې یا په کاسته بول ورسي بیا په کاسته بول وکي یو هغه بول چې د ټنګوای نسی په هغه خدای د داس نه ماتیږي او یو دغه بول چې د ورسي ولای د پرکشین جلای وکي په دغه د داو داس ماتیر او المستحاضه یا مرض دغه نو دغه سړی په دغه او داسه باندې چې دی او داس تازه کې د پاره د وخت نو په دې باندې فرض منځ کوي چې په دغه وخت هم نه په منځ کوي دا وخت پر وخت دی په دغه باندې کڅم د پز وینیږي یا د بادونه پر دغه باندې جاری وي بول تویږي خو د پاره دی کولای چې په دغه او داسه باندې فرض منځ وکم نه په منځ وکي په دا وخرج کوته الوقت وخت بطل الوضوءهم او داسه باطل دي کچیر وخت دا وواته وس ماپشن وخت چې دا ماپشن تیر سو مازګر داخل سو بس دا او داس په خپل مات شو کده شی بل کړی دی کنه دی او که په وخت کې د نه په دې باندې او داس نه ماتیر وکانه دی علیهم پر دې باندې استناب پر اگرځیدل الوضوء د داسه لصلات د پاره د مانزه اخرى بل د بل مانزه د پاره بیرته بیا او داس راګرځي وان توزعت کچیر او داس تازه کې المستحاضه مستحاضه شجه حين په وخت کې تطلع چې راخیج الشمس والمر چې المر راخیج په دا وخت کې او داس تازه کې تبقى پاتکیج طهارت دي حتى يذهب وقت الظهر درڅو پر چې د ماپشن وخت تیریږي ګوره دا یو قول دی خلاف ابو یوسف صاحب و ظفر رحمت الله امام صاحب امام یوسف صاحب امام ظفر رحمت الله علیه وای یا دا رقم نه دی چې د سهار او داس تازه کړی دی چې د ماپشن زوال وصول د دا او داس ماتیږي ګوره دا زوال چې وصول د زوال ورسته بیا ماپشن داخليږي چې ماپشن داخل سول بیا به د ماپشن د پاره خپل او د تازه کی نو دلته یو قول دادی چې کچیر د او د سهار تازه کی په داغه او د سده د مازګره پوری د منځونه کولای شي نه پلونه کولای شي یو قول دادی ویم بغي مناسبه للمجروح د پاره د ټپی د زخمی اندا ير به چې وتړي الجرح هو ټپ د لتقلیل د وجه د لجوال نجاست د مرداري د پاره د مناسبه د ټپ والا د پاره چې د ټپ وتړي د دې د پاره چې د نجاست یې لږ راوځي هغه کم شي وینه صاحب کچیر ورسې سوى وجامعة من ذلك دم دغه وینوس اکثر زیات من قدر درهم در اندازه زیات وینه د ورسه د وجامعة لازمه لازمیږي پر د باندې غسلو پر منزل دغه ځای اذا علم معلوم چې انه دا چې لو غسلو کچیر پر منځي یعنی کدا معلومه و چې د کچیر دا ځای پر منځي لا يتنجس بیان مرداری ثانیا دومبر ولو كان کچیر بحال په حال کې تنجس مرداری دی قبل فراغ د مخه د فارغ من الصلاه د المنځ ثانیا دومبر بیا په مرداری دی جاز روادي له دته اندا لا يغسله چې نمنځ دا ځای هو المختار دا خبره مختار ده وصاحب العذر بس پر دا ځای به بس کو صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين